د هېواد اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ لغمان رغونې جشن کې ګډون وکړ. نن د هېواد اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله د یو لوړپوړي پلاوي په مشرۍ دکابېنې یو شمېر مهمو وزارتونو، وزیرانو، معینانو او د اجرائیه ریاست مشاورینو یې ملتیا کوله لغمان ته سفر ترسره کړ او د لغمان رغونې جشن په شاندارو مراسمو کې برخه واخیسته. لغمان والي په همدې موخه جوړې شوې غونډې ته چې د هېواد اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله د سیمه ارګانونو د خپلواکي ادارې مشرتابه د کابینې یو شمېر مهمو وزیرانو، لوړپوړو دولتي چارواکو، په پارلمان او ولایتي شورا کې د لغمان د خلکو استازو، مشرانو، دیني علما کرامو، مهمو، د لغمان ملکي او نظامی ادارو مسؤلینو، د سیمهیزو ملي او نړیوالو رسنیو استازو برخه لرله. پیلیزو خبرو کې د لغمان والي ویل د هېواد او خلکو خدمت می تګلاره ده او همدا می خپل مسؤلیت ګڼلی. له کله نه چې لغمان کې د خلکو د خدمت دروند مسؤلیت را په غاړه شوی، له همغې لومړۍ ورځې مې د سرتاسري امنیت، پرمختګ او غوره حکومتدارۍ د بنسټونو د تقویې لپاره پرله پسې د ټولنې د بېلابېلو قشرونو سره مشورتي ناستې کړي. د دوی وړاندیزونه مې اورېدلي او د لومړیتوبونو له مخې مې په رسمي بڼه د اړوند وزارتونو او د ادارو سره شریکې او تعقیب کړي دي چې خوشبختانه چې په هر اړخیزه توګه مو پراخې لاسته راوړنې لرلې دي. ښاغلي نعیمي وویل اوس مهال په دغه ولایت کې د غوره حکومتدارۍ بنسټونه تقویه شوي، زرګونه ځوانان د ملي ځواکونو په لیکو کې جلب شوي دي، د طبیعي پیښو زیانمنو، اړمنو، بېوزلو، راستنه شوو کډوالو او نورو مستحقو زرګونو کورنیو سره پر وخت بشري مرستې شوي او په ادارو کې په بېساري توګه د ولسي خدماتو د وړاندې کولو بهیرونه پیاوړي او چټک شوي دي. لغمان والي زیاته کړه کوم رغنیز کار چې اوس مهال په لغمان کې روان دی په تیر کې سارې نه لیدل کیږي. لغمان کې یوازې روان کال د څه د باندې 1400 میلیونه افغانۍ په ارزښت پروژې پیل شوي چې ځینې یې ګټې اخیستنې ته سپارل شوي دي. په دغه برخه کې تر ټولو ګړندي ګامونه په وروستیو 3 میاشتو کې اخیستل شوي چې پکې 110 میلیونو افغانیو په ارزښت 14 بېلابېلې لویې او وړې ټولګټې پروژې پیل شوي دي. ښاغلي نعیمي همداراز خپلو خبرو کې ویل سږ کال مو د شهیدانو پل، بادپخ سړک، سراج کلا، د یو شمېر دولتي ادارو، ښوونځیو، روغتیایي مرکزونو، سربندونو، استنادي دیوالونو او ګڼو نورو عامه تاسیساتو د جوړېدو او رغېدو کارونه پیل کړي دي. موږ پرمختګ ته ژمن یو او له خلکو هم غواړو چې د سرتاسري امنیت د تامین، رغنیز انکشاف د پراختیا او د غوره حکومتدارۍ د بنسټونو د تقویې په برخو کې د خپل نظام او ولایتي ادارې ملاتړ وکړي. د محلي حکومت مشرتابه د خپل هر اړخیزې وینا په پای کې ویل سختو حالاتو کې مو د سترو اقتصادي او له اهمیته ډکو پروژو، شاهي کانال، وطنګټو او کلهګوش بندونو تخنیکي سروېګانې ترسره کړي. د لغمان اداره او خلک د ملي یووالي حکومت مشرتابه او اړوندو وزارتونو غوښتونکي دي چې غوښتنو ته رسیدګي وشي او د نورو ترڅنګ د دغو سترو پروژو تطبیق ته ځانګړې او اساسي پاملرنه وشي. وروسته په ملي شورا کې د لغمان د خلکو استازي قاري میراتم ترخیل او په ولایتي شورا کې د خلکو استازي حاجي محمد ظاهر حسین خیل هم خبرې وکړي. دوی په لغمان کې پر روان انشافي بهیر خوښي وښوده. د ملي یووالي حکومت له مشرانو او اړوندو وزارتونو وغوښتل چې د لغمان د ادارې او خلکو وړاندیزونو ته د ځانګړې پاملرنه وکړي. د هېواد اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله بیا په خپلو خبرو کې د لغمان د خلکو له تود هرکلي مننه وکړه. نوموړي وویل د لغمان رغنیز کارونه او په دغه ولایت کې شوی انکشاف د ستاینې دی. په دغه برخه کې د لغمان ولایت د رهبرۍ قدرداني کوم. ژمنه کوم چې د شاهي کانال، وطنګټو او کلهګوش بندونو د سترو اقتصادي او له اهمیته ډکو پروژو د تطبیق لپاره به شپه ورځ کار وکړم او هم به سکتوري وزارتونو ته لارښوونه وکړم ترڅو د لغمان د ادارې او خلکو وړاندیزونو ته پر وخت رسیدګي وکړي او په دغه ولایت کې مخ پر وده انکشاف لا پیاوړی کړي. اجرائیه رئیس ښاغلي عبدالله ویل ډاډ درکوم د ملي یووالي حکومت مشرتابه به د خپلو خلکو لپاره په هر اړخیزه توګه اساسي او بنیادي خدمات ترسره کړي او کومې غوښتنې او وړاندیزونه چې د لغمان اداره او خلک لري د ملي یووالي حکومت مشرتابه، امنیت شورا او کابینې تر غونډو ورسوم. د هېواد اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله زیاته کړه لغمان یو تاریخي ولایت دی. په دغه ولایت کې د هېواد سترو علمي هستیو نړۍ ته سترګې غړولي. د علم، پوهې، سولې او پرمختګ سره د خلکو مینه
د دې لامل شوی چې د دغه ولایت په هر اړخیزه توګه پرمختګ وکړي. د لغمان خلکو ته ډاډ ورکوم چې غوښتنې به تر اړوندو ادارو ورسوم او تطبیق لپاره به کار وکړم. د لغمان رغونې جشن دغه مراسم چې د 23 ټولګټو پروژو د پیل او ګټې اخیستنې په موخه جوړ شوی و غرمه مهال پای ته ورسېدل او وروسته رسما د یادو 23 پروژو له جملې چې 192 میلیونه افغانۍ لګښت پرې کیږي د عامه کتابتون ودانۍ او د ټولګټو چارو ریاست اداري تعمیر چې ودانیز کارونه یې بشپړ شوي و د هېواد د اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله، لغمان والي عبدالجبار نعیمي او د راغلي پلاوي لخوا رسما د پټې په پرې کولو سره ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې او هم د سراج تاریخي کلا د بیا رغنیزو چارو څخه لیدنه ترسره شوه.